ډېر خلک تنقید چې دی هغه اعتراض ګڼي. تنقید اعتراض نه دی. تنقید د یو څیز متعلق داغه د ټول ربوبیت معلومول دي، داغه د پالنې د نقطه آغاز نه والا د نقطه انجام پورې داغه ټوله پالنه او ټول ربوبیت معلومول دي، هغه راسپړدل دي او په هغې باندې خبره کول دي. بیا تنقید به څوک کوي؟ تنقید به هغه څلور پنځه دغه دي، په هغه کې دا کوالټیز پکار دي چې په کم څیز باندې یا افسانه ده یا ډرامه ده یا بل څه کتاب دی یا شاعري ټولګه ده، شعري ټولګه ده، بل یا نثري کتاب دی، دی په هغې باندې کار کوي، دی په هغې تنقید کوي. نو دا تنقید به هغه سړی کوي چې په خپله باندې د دغې فن د دغې علم او د دغې هنر نه دی مکمل خبري. یوه دویمه دا چې دی داسې سند لري چې د هغې په حواله باندې د خپلې خبرې د پوخوالي دپاره او د ټیک قرارولو دپاره د هغې سند د ده دپاره ضروري دی. درېیمه خبره غیر جانبداري ده. غیر جانبدار پاتې کېدل هم زیات ګران کار دی، ځکه چې په یو ټایم کې ته څېړنه کوې نو په هغې کې به ته خامخا د ځان سره به جګړه کې خپل ګریوان ته بلا سچې او خپل سورې به په لتو وې په ځمکه، ځکه چې ته به داسې خبره په هغې کې واورې چې تا به ټول عمر دغه خپله یوه رای حتمي ګڼلي او تا به ویلي چې دا ټیک ټکې دی، دا زما رای چې دا بالکل درسته ده. هغې کې به تا ته داسې خبره راشي چې ته به حق حیران شي چې دا خو زما خبره په زول ده، دا خبره خو د ده ټیک ده. نو تا 40-50 کاله دا لکه د ځان سره ساتلې ده دا خبره او په دې خبره باندې تا ټول عمر امنا کړې ده چې او دا ټیک ده، او د هغې نه ته یو سایډ ته کېږي. دا سایډ ته کېږي د خپلې خبرې سره اختلاف لرل چې دي دا سړی د یو لوی اذیت سره تېروي، یو لوی اذیت سره مخ کوي. نو په دغه ټیم کې جانبداري او غیر جانبداري بل ته یو مشکل ته بل پیدا کېږي. هغه دا دی چې کله ته تنقید کوي او په داسې ځای کې ته خړم شي رضان سره چې یاره دی کې خو دا خبره ټیک کوي، نو ته رضان سره کچه کېږي. نو په دغه ځای کې ته خپل اظهار پوره نشي کولی، په تنقید کې ته خپل اظهار په دغه وخت کې پوره نشي کولی. نو نتیجتاً د دې کیفیت په رڼا کې د دې کیفیت په سوري کې یو داسې عمل وشو چې ته که د دې تردید ونه کړې چې څه په غلطه یم، نو بیا هم هغه نیمګړتیا سوچه خبرې پاتې کېږي په تنقید کې چې کومه سوچه خبره کول پکار دي، د هغې سوچه خبرې ځای پیدا نه شي، ځکه چې ته منځ نیم شوې، ته ډګره شوې، ته په دغه کې باندې بیا ته مکمله خبره مدلل خبره ټیک نشي کولی. دا یو څو خبرې دي، نور هم په دې کې ډېرې خبرې دي، تاسو